هغه طبيب په تداوي زما د رنځ څه وکړي هغه طبيب په تداوي زما د رنځ څه وکړي کوم چې په خپله بې رنځور د محبت په مرض د داسې خلکو به نو څنګه شي نصیب خدایه چا چې وژلي پښتانه دي د جنت په غرض ټولو ته سلامونه احترامات ستاسو په اجازه باندې له ټولو مننه کوم غزل دی چې سوچ کول د چا په باب به څنګه وي مومن صاحب سوچ کول د چا په باب به څنګه وي یادول د یو جناب به څنګه وي که چا کړې وي توبه خو بیا یې هم څښي عادل صاحب که چا کړې وي توبه خو بیا یې هم څښي جام د زهرو د شراب به څنګه وي او موسیقي خو د حرامه ترې خبرې حاجي صاحب موسیقي خو د حرامه ترې خبرې مې ملا صاحب نو رباب به څنګه وي او د یو چا د مینې سوال ته منتظر د یو چا د مینې سوال ته منتظر خواته راغلو ویل جواب به څنګه وي صدیقي صاحب چې ستا د کرکې د عذاب د ټینګې نه یم ستا د کرکې د عذاب د ټینګې نه یم که دې وخندل ثواب به څنګه وي او مننه جمال صاحب چې ستا د کرکې د عذاب د ټینګې نه یم ستا د کرکې د عذاب د ټینګې نه یم که دې وخندل ثواب به څنګه وي جنت صاحب محبت کې بې له درده بل څه نشته محبت کې بې له درده بل څه نشته د شیدا زړګې کباب به څنګه وي یو غزل در سره بل شریکوم بیا مخه اخلم چې زما سر له وطن زار دی زما سر له وطن زار دی ما په دار لکه منصور کوي زما غوښې ځان سره کوي راشئ دام رانه چور کوي او هره سخته کې په کار ده هره سخته کې په کار ده خیال ساتنه د تربور کوي کلیوال صاحب لر او بر پښتانه ورونه لر او بر پښتانه ورونه ټول راټول یو ځای ضرور کوي او پام چې دغې ته مو پام وي جماله پام چې دغې ته مو پام وي یا یې روغ یا یې ناسور کوي شیدا بیا له کلي تللی شیدا بیا له کلي تللی روان صاحب چا ویل شیدا ترور کوي ډېره زیاته مننه مکوم